سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په مخکني ویډیو کې ما تاسو ته د کرچپ لومړی قانون چې د KCL په نامه یادېږي لنډ معلومات در سره شریک کړي وو، چې په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د کرچپ دوهم قانون چې د KVL په نامه یادېږي چې مکمله معنا ده د کرچپ ولټیج لا چې د لوب قانون هم ورته وایي. غواړم چې په همدغه قانون باندې له تاسو سره لنډ معلومات شریکم. راځم موضوع ته چې د نن ورځې موضوع ده د کرچپ دوهم قانون چې د KVL په نامه یادېږي چې مکمله معنا ده د کرچپ ولټیج لا یا د لوب قانون هم ورته وایي. کرچپ دوهم قانون وایي په یو برېښنایي لوب کې یا په یو برېښنایي تړلې دوره کې یا یو کلوز سرکیوټ کې د ولټیج الجبري مجموعه مساوي کېږي له 0 سره. مثلا که تاسو وګورئ په دغه سرکیوټ کې موږ ته دوه لوپ راکړل شوي دي چې یو دغه لوپ ته یو دغه لوپ ته چې دې څه وایي په برېښنایي دوره کې لوپ وایي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته په مخکیني ویډیو کې تاسو ته شریک کړی وو چې لوپ څه شي ته وایي. لوپ عبارت له هغه تړلې دورې څخه دی چې له یوې نقطې څخه شروع او بیرته په همهغه نقطه باندې ختم سي، چې دې ډول تړلې دورې ته په برېښنایي دورو کې څه وایي لوپ ویل کېږي، چې برېښنایي دوره یا شبکه له همدا ډول دورو څخه څه وي تشکیل شوي وي. نو د کرچپ دوهم قانون هم وایي چې د ولټیج الجبري مجموعه په دې ډول تړلې دوره کې چې د عبارت له 0 سره ده. مثلا موږ د ABCDA لوپ لرو چې د ABCDA لوپ چې ده چې په دې کې الجبري مجموعه د ولټیج چې د مساوي له 0 سره ده. ځکه مساوي له 0 سره ده په دغه لوپ کې چې کله موږ ولټیج محاسبه کوو نو د محاسبې لپاره موږ د دغه لوپ جهت تعینوو. د دغه د محاسبې د جهت په اساس باندې په ځینې برخو کې د ولټیج مثبت نیسو او په ځینې کې منفي نیسو. که چیرې موږ دغه مثبت او منفي ولټیج یو له بل سره جمع کړو چې د دې الجبري مجموعه مساوي کېږي له 0 سره، نو په دې اساس باندې په یو لوپ کې الجبري مجموعه د ولټیج مساوي له 0 سره ده، چې دې قانون ته د کرچپ دوهم قانون وایي چې د KVL په نامه یادېږي. مثلا موږ دلته لرو کلوز لوپ، مثلا مثبت او منفي ولټیج جمع مثبت او منفي ولټیج جمع مثبت او منفي ولټیج. همدارنګه د n شمېر ولټیج که موږ چیرته په یو تړلې دوره کې ولرو چې هغه به مثبت او منفي وي، چې په نتیجه کې به دا ټولو د دغې ټولو الجبري مجموعه مساوي کېږي له 0 سره. نو کله چې موږ د ولټیج محاسبه کوو په دې تړلې دوره کې یا لوپ کې، په دې کې موږ دوه حالته لرو. په هغه برخه کې چې ولټیج زیاتېږي چې د ولټیج ګین په نامه یادېږي، چې ولټیج رایز هم ورته وایي. نو کله چې ولټیج یا پوتنشل تفاوت زیاتېږي په هغه برخه کې هغه موږ مثبت نیسو او په ځینو کې چې هغه ډراپېږي هغه موږ منفي نیسو، چې هغې ته ولټیج ډراپ وایي. نو په همدې اساس باندې په یو تړلې دوره کې یا یو لوپ کې الجبري مجموعه مساوي کېږي له 0 سره، چې دغه ته د کرچپ دوهم قانون وایي چې د KVL په نامه یادېږي، چې مکمله معنا یې د کرچپ ولټیج لا هم ورته وایي. همدارنګه د لوب قانون هم ورته وایي. اوس راځم دې ته چې دغه د کرچپ دوهم قانون د کم پرنسپل په اساس باندې په فزیک کې رامنځته شوی دی یا له کم فزیکي پرنسپل یا اصولو څخه اخیستل شوی دی. لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلي ول چې د KCL قانون په فزیک کې د چارج د کنزرویشن اف چارج پرنسپل څخه اخیستل شوی دی، نو همدارنګه دغه قانون په فزیک کې د کنزرویشن اف انرژي پرنسپل څخه چې دی اخیستل شوی دی. کنزرویشن اف انرژي پرنسپل په فزیک کې څه ته وایي یا دغه پرنسپل عبارت له څه څخه دی؟ په فزیک کې عبارت له هغه پرنسپل څخه دی چې وایي موږ په طبیعت کې نه انرژي له منځه وړلی سو او نه یې رامنځته کولی سو. په طبیعت کې چې څومره انرژي انواع موجودې دي، که هغه میخانیکي انرژي ده، هغه که حرارتي انرژي ده، هغه که صوتي انرژي ده، هغه که نوري انرژي ده، هغه که برېښنایي انرژي ده، هغه که پوتنشنلي انرژي ده، دا ټولې انرژیانې چې دي دا په طبیعت کې موجودې دي او دا موږ کولی سو فقط او فقط له یو فورم څخه یا له یو بڼې څخه بلې بڼې ته واړوو، اما موږ هېڅکله نسو کولی یو انرژي په طبیعت کې له منځه یوسو یا یې رامنځته کړو. نو دې پرنسپل ته په فزیک کې کنزرویشن اف انرژي پرنسپل وایي، چې دغه د کرچپ دوهم قانون هم د همدغه پرنسپل څخه چې دی اخیستل شوی دی. یعنې هغه ولټیج چې موږ یو سرکیوټ یا یو تړلې دورې ته ورکوو هغومره ولټیج په ټولو برخو د سرکیوټ کې چې د په مصرف رسیږي. نو ورکړل شوی ولټیج که موږ مثبت ونیسو، هغه ډراپ شوی ولټیج په هره برخه د سرکیوټ کې که موږ څه کوو منفي ونیسو، دا که یو له بل سره موږ جمع کړو چې د دې الجبري مجموعه مساوي کېږي له 0 سره. یعنې څومره انرژي چې موږ ورکړې هومره انرژي په مصرف رسېدلې ده، یعنې په انرژي کې نه کموالی او نه زیاتوالی راغلی دی. نو په همدې اساس باندې ځکه دا قانون د کنزرویشن اف انرژي پرنسپل څخه چې دی اخیستل شوی دی، مفهوم یا کانسپټ څخه چې دی نن وړی قانون منځته راغلی دی.
چې دې ته د کرچپ دوهم قانون وایي چې د QVL په نامه یادېږي، چې دا ولان معلومات د کرچپ د دوهم قانون په اړه باندې خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي، چې په راتلونکي ویډیو کې غواړم تاسو ته هغه مهمې نکتې چې تاسو ته ضروري دي یا تاسو باید په یاد ولرئ مخکې له دې چې تاسو په دغه دواړو قانونونو KCL او QVL باندې غواړئ چې یو سوال حل کړئ، تاسو باید په نظر کې ونیسئ چې دغه مهمې نکتې غواړم په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته تشریح کړم، چې له دغه مهمو نکتې څخه وروسته بیا تاسو ته غواړم یو څو نور مثالونه په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته تشریح کړم، تر څو تاسو وکولی شئ په اسانۍ سره KCL QVL په واسطه باندې ځینې پیچلي او مغلق سرکیوټونه یا برېښنایي دورې حل کړي یا په هغو کې په مختلفو برخو کې کرنټ یا ولټیج چې محاسبه کوي، چې دا ولان معلومات د کرچپ د دوهم قانون په اړه باندې چې د QVL په نامه یادېږي. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي. له تاسو څخه مو هیله دا ده چې نوموړي معلومات له خپلو دوستانو ملګرو سره شریک کړئ، تر څو دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسیږي او همدارنګه زموږ سره د معلوماتو په شیر کولو او رسونه کې مرسته وکړئ. او که غواړئ چې دې ته ورته نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.